دا د کلیکانو فارم دی. هو، لکه د چرګانو فارم یا د مایانو فارم. د مایانو فارم خو مایان تولیدوي او د چرګانو فارم چرګان. د کلیکانو فارم څه کوي؟ د کلیکانو فارمونه کلیکونه، لایکونه، د ویډیوګانو ویوز او د کتلو وخت یا واچ ټایم خرڅوي. دلته د 500-600 ټلیفونانو پر سر یو نفر ولاړ وي او د انسټاګرام، ټویټر، فیسبوک او یوټیوب د جعلي اکاونټونو له لارې د خلکو پوسټونه، عکسونه او ویډیوګانې لایکوي. ته به یې منې یا نه، خو له ما او تا نیولې تر لویو فلمي ستورو، لوبغاړو او سیاستوالو پورې خلکو ته لایکونه مهم دي. On 5 sites I have over 100 million people, and that includes Facebook and Instagram and Twitter and everything. دلته ټرمپ د خپلو ټولنیزو رسنیو د فالوورز په اړه لاپه وایي. دی وایي چې په ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام کې تر 100 میلیونه ډیر فالوورز لري. موږ په داسې یوه نړۍ کې اوسو چې لایکونه، ویوز او فالوورز یا د ټولنیزو رسنیو تعقیبونکي پکې د واک، ځواک او نفوذ په معنا دي. په آنلاین پلورنځیو کې موږ د هغه شی رانیولو ته زړه ښه کوو چې نورو خلکو یې په اړه ډیر مثبت نظرونه ورکړي. په ټولنیزو رسنیو کې سیاستوال او لوی شرکتونه پر هغه خلکو غټه بولي وایي چې فالوورز او لایکونه یې ډیر دي. دوی له سیاستوالو سره په ټاکنیزو کمپاینونو کې کار کوي. له لویو شرکتونو سره په تجارتي اعلانونو کې مرسته کوي. دې کسانو ته د ټولنیزو رسنیو متنفذین وایي. دا د څه کم 14 میلیارډ ډالرو صنعت دی. دې ته انفلوئنسر مارکیټینګ وایي. V2 and the Paperlike is the best screen protector for the iPad. This is a bomber jacket from Cuts Clothing, the sponsor of this video. Cuts will ensure that when you post crispy bangers... Thank you Skillshare for sponsoring today's video. Big fan of Skillshare, big fan of online learning. انفلوئنسر مارکیټینګ دا دی چې یو شرکت د خپلو اعلاناتو لپاره د رادیو، تلویزیون، اخبار یا نورو دودیزو رسنیو پر ځای د ټولنیزو رسنیو یو فعال کس ته پیسې ورکوي چې د دوی لپاره اعلانات وکړي. دا کس نو بیا په ډیر مهارت خپل مینوال دې ته هڅوي چې دغه شرکت خدمات یا اجناس رانیسي. Sure that when you post crispy bangers to Instagram of their clothing, they are in the highest of resolution. This is my favorite thing. خو شرکتونه هر چاته دا پیسې نه ورکوي. شرکتونه پر داسې چا بولی وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر مینوال ولري. خو ستونزه دا ده چې اوس د چرګانو او مایانو د فارمونو غوندې د کلیکانو فارمونه او د فالوورانو کارخانې سته. سپانسر نه یادوم، هلته یو څوک ټویټر یا انسټاګرام یا فیسبوک ته پیسې ورکوي چې پوسټ یا پاڼه یې د ډیرو کسانو مخ ته راولي. دا پریکړه بیا هغه کس پخپله کوي چې خوښوي یې که نه. خو د کلیکانو فارم بل شی دی. دلته یوه اداره د فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام په زرګونو جعلي اکاونټونه جوړوي او بیا د دغه جعلي اکاونټونو له لارې فالوورز، لایکونه او د ویډیوګانو ویوز خرڅوي. که څه هم فیسبوک، ټویټر او نورې ټولنیزې رسنۍ په دوامداره ډول هڅه کوي چې د دغه ډول جعلي اکاونټونو د جوړولو مخنیوی وکړي او موجوده جعلي اکاونټونه له منځه یوسي. خو دا به اوس تر ورخ تیری دی. دا اوس د ایلان ماسک او ټویټر شرکت ترمنځ سودا همدې خبرې ته ولاړه ده چې ایلان ماسک د ټویټر د جعلي اکاونټونو په اړه ارقام غواړي، خو د ټویټر اداره یې شریکولو ته زړه نه ښه کوي. د هغو لپاره چې د ټویټر شرکت او ایلان ماسک ترمنځ په دې سودا تر اوسه نه دی خبر، ډیر مختصر باید ووایم چې دا میلیونر ایلان ماسک نومیږي. د ده ژوند د یوې بلې جلا ویډیو موضوع کیدای سي، خو د اوس لپاره فقط دومره کافي دی چې دی غواړي چې په 44 میلیارډ ډالره د ټویټر شرکت رانیسي. اوس خبره دې ته ولاړه ده چې دی د ټویټر له مشرانو د جعلي اکاونټونو حساب کتاب غواړي. هغوی یې ځکه نه ورکوي چې که احیانا دا سودا نه وسي نو د ټویټر د جعلي اکاونټونو په اړه به غټه رسوایي جوړه سي. ټویټر اوس شاوخوا 310 میلیونه فعال کاروونکي لري. خو که داسې معلومات خپاره سي چې فرضاً د ټویټر فقط 200 میلیونه کاروونکي اصلي او 110 میلیونه اکاونټونه جعلي دي، نو د ټویټر کاروبار به غټه صدمه وویني.
اوس چې یو شرکت په ټویټر کې د خپلو اعلاناتو پر سر په زرګونو ډالر مصرفوي، خو په دې تمه یې مصرفوي چې د ټویټر تر 330 میلیونه کاروونکو پورې د دوی د اعلان د رسیدو چانس شته. خو که شرکتونه خبر سي چې ټویټر اصلا 330 نه بلکې فقط 200 میلیونه کاروونکي لري، نو بیا به د ټویټر اعلانات په دومره ګرانه بیه نه اخلي لکه دا اوس. د کلیک فارمونو او دغه ډول جعلي اکاونټونو مخنیوي ولې نه کیږي؟ ولې فیسبوک او ټویټر په یوه پله دغه ټول جعلي اکاونټونه له منځه نه وړي؟ له منځه یې وړي. فیسبوک د 2020 کال په لومړیو 9 میاشتو کې 4.5 میلیارده جعلي اکاونټونه بند کړي دي. پوهیږئ دا خورا ډیر دی. دا د ټولې نړۍ 80% نفوس کیږي. د فیسبوک د ټولو فعالو اکاونټونو شمیر څه کم 3 میلیارده دی. خو د دغو 4.5 میلیارده جعلي اکاونټونو پر بندېدو سربیره بیا هم د کلیکانو فارمونه یا دغه د فالوورانو کارخانې نه دي بندې. نن هم زه کولی سم چې د ګوګل په یوه ډیر ساده سرچ د $10 په بدل کې یوه لمن لایکونه رانیسم. خو بیا هم پوښتنه دا ده چې د دې کلیک فارمونو او جعلي اکاونټونو مخنیوی ولې نه کیږي؟ لومړی علت یې دا دی چې دا کلیک فارمونه تر ډیره په هندوستان، بنګلادیش، تایلند او نورو آسیایي هیوادونو کې دي چې هلته پر دغه ډول ظاهرا وړو موضوعاتو د قانون حاکمیت خورا محدود دی. دویم علت یې دا سړی دی. دا سړی د هیچا زوی نه دی. معنا دا چې دی ګرسره د نړۍ ته راغلی نه دی. دا انځور د ارتفیشل انټلیجنس AI یا مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړ شوی دی. دا ماشوم وګورئ. ته به وایې دا د رښتیا انسان دی، مګر دا عکس د کمپیوټر په مرسته جوړ شوی دی او د دې څیرې خاوند ماشوم د نړۍ په هیڅ کونج کې نسته. دا وګورئ. دا ټول انسانان مصنوعي دي. او همدا اوس ځای پر ځای په بڼه، رنګ، نژاد، جنسیت او عمر کې تغییر راوستل کېدای شي. دا کمپیوټري انځورونه دي. دلته پیتپزي، جګپزي، توران، سپینان، ښایسته، بدرنګه هر ډول انځور دانه په $3 پیدا کیږي. که ډیر غواړئ ارزانه دي، 1000 دانې په $10. کلیک فارمونه یا د جعلي اکاونټونو شرکتونه دغه انځورونه رانیسي، بیا د خپلو جعلي اکاونټونو پر پروفایل دروي او په دې توګه تر ډیره بریده دوی له ژر کشفېدو څخه ځانونه خوندي کوي. که د دغې خندان نجلۍ میسج درته راسي، باور مه پکوئ. دا نجلۍ هیڅ وجود نه لري. دا عکس د AI یا ارتفیشل انټلیجنس په مرسته جوړ شوی دی. پر انټرنیټ د یوې ویډیو ارزښت یا کرهوالی پر دې مه معلوموئ چې څومره لایکونه لري یا څومره ویوز لري. دا ټول لایکونه او ویوز یې ممکن د بنگلادیش له یوه کلیک فارم څخه په $10 رانیولي. د انټرنیټ د خبرونو، انځورونو، ویډیوګانو، لایکونو او فالوورانو پر رښتونولۍ شکمن اوسئ. هر څه په پټو سترګو مه منئ. یوه خبره مې هېره سوه، هغه دا چې اوس ما دې ته مه مجبوروئ چې د خپل چینل دپاره لایکونه او سبسکرایبران د بنگلادیش د یوه کلیک فارم څخه رانیسم. چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم.